السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا کم خوبونه څه اوس درته وایم دا به یوازې خپل دوستانو ته به دا خوبونه ووایي، بل چاته به نه وایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. یو څه خوبونه داسې دي چې هغه صرف باید خپل دوستانو ته ووایو د خوشحالۍ لپاره، ځکه دا ښه خوبونه دي، یو ښه اثر لري په هغو باندې، موږ ته یو ښه خبره هغوی کوي. نو په دې سره د ښه خوب فایده هغه موږ ته هم رسیږي او نورو ته هم رسیږي، نور مسلمانانو ته، زموږ دوستانو. اول خوب دا د الله تعالی خبرې واوري، یا د الله تعالی یو د قدرت نښه وګوري، په اسمان کې کلمه ولیکل شي او آواز وشي د مدد، څه مسلمانانو مدد وشي. لکه ما خپل خوب لیدلی چې الله تعالی آواز مې اورېدلی چې الله تعالی غږ کوي او صحیح زما بندګانو تاسو هېڅ خفه کېږئ مه، او تاسو سره هر شی یو غر ته وګوره، د غر هم تاسو سره کومک کوي، هغه غر نه یو غټه تیږه جوړ شي او هغه راسي مونږ خواته، او زموږ دشمنان چې لاندې دي په هغو باندې دا تیږه خطا شي. دا خوب باید هر مسلمان ته مونږ ووایو، خپل دوستانو ته ووایو چې هغوی خوشحاله سي. دا علما وایي چې الله تعالی په خوب کې نه کتل کېږي چې مونږ ورته وګورو په داسې شکل، نه، خو د نور په شکل، یا دغه خبرې او یا هم دغه د قدرت نښې چې دي په اسمان کې کلمه ولیکل شي، آیتونه ولیکل شي. نو په دې صورت کې بیا دا خوب صحیح ده، دا خوب بیا معنا لري او دا ښه خوب ده، د هر چا لپاره ښه تعبیر لري. او په دویمه درجه کې بیا ملائک په خوب کې کتل دي، جبرائیل وګوري، یا ځینې خلک د دوزخ حالات ګوري په خوب کې، زما یو کس لاسه یې نیسي یو دوزخ باندې ګرځوي یا مثلا جنت باندې ګرځوي. نو دا خوبونه چې دي دا خوبونه ښه خوبونه دي، دا یو بشارت ده. یا انسان کوم ګناه کوي منع کوي، دوی په خوب کې وګوري چې هغه په ډېر غټ مخلوق وي او هغه فکر کوي چې دا جبرائیل ده یا دا اسرائیل ده یا دا هم اسرافیل ده. بعض خلک د قیامت حالات په خوب کې ګوري، بعض جنت ګوري، بعض دوزخ ګوري، چې یو کس لاسه یې نیسي او په جنت یې ګرځي، په دوزخ یې ګرځي. نو دغسې خوبونه چې کله وکتل شي، دا خوبونه هم ښه تعبیر لري او دا خوبونه باید مسلمانانو ته ویل شي، ځکه دې سره تشویق کېږي مسلمانان نیک اعمالو ته، او د بدو نه مسلمانان هغه منع کېږي. او دریم هغه خوبونه دي چې پیغمبران په خوب کې وکتل شي. ته داود علیه السلام په خوب کې وګوره، آدم علیه السلام په خوب کې وګوره، ابراهیم علیه السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم. زموږ تاسو خوب پیغمبر سره هر مسلمان دغه حدیث نبی صلی الله علیه وسلم په خوب کې وګوري. ما علما د دې لپاره بیا شرطونه ایښي دي چې په خپل کیفیت باندې ته وګوري. ځینې علما وایي چې نه، په هر حالت کې وګوري، دا صحیح ده، خو چې ستا په زړه کې وګرځي چې دا نبي علیه السلام ده، دا بیا صحیح ده. او ځینې علما وایي چې نه، چې کوم څوک چې هغه د عالم د هغه پوهېږي د نبي علیه السلام صفات ورته معلوم دي، که هغه وګوري وایي چې ما نبي علیه السلام کتلی، بیا صحیح ده. او یا صحابه چې کتلی و نبی علیه السلام، هغوی که ووایي چې موږ نبي علیه السلام کتلی، بیا صحیح ده. او که بل څوک وایي، نو هغه نه باید پوښتنه وشي ستا څنګه کتلي دي، په کوم شکل باندې او په کوم دغه باندې چې نبي علیه السلام ږیره مبارک وه، توره وه، سپین نه کتل کېږي. یعنې ځینې علماو دا نظر ده. ځینې علماو وایي چې نه، په هر حالت کې کتل کېږي، خو چې کوم نقصان پکې ته وګورې، هغه ستا نقصان باندې تعبیر کېږي، چې ستا په دینداري کې نقصه، نو هغه بیا په دې باندې تعبیر کېږي. څلورم هغه خوبونه دي چې لمونځ او تلاوت یا قرآن کریم په خوب کې وګورې، لمونځ کوې یا قرآن کریم وایې او قرآن کریم څوک درکوي، په دې صورتونو کې دا خوبونه چې دي دا خوبونه هم ښه خوبونه دي، دا باید مسلمانانو ته خوشحاله سي او نورو ته هم ووایي. او پنځم هغه خوبونه دي چې په دغه کې حج او کعبه او عمره، حجر الاسود، دا هم ښه خوبونه دي، دې کې بشارت ده. او کېدای سي الله تعالی ته حج په نصیب کړي، عمره په نصیب کړي. نو دا خوبونه هم مسلمانانو ته، خپل دوستانو ته باید ووایي. سړی شیدې یا شوده خوب کې کتل، پیسو ورته وایي، خرما، انځر، زیتون، انګور، انار، دا کوم مېوې چې قرآن کریم کې راغلي، کیله، زنجبیل، باران رحمت باندې تعبیر کېږي. دا خوبونه عام دي، یا دا خوبونه داسې خوبونه دي چې دې کې ډېر خیر ده او ډېر ښه تعبیرونه پکې دي د دینداري او د علم. نو دا خوبونه هم خپل دوستانو ته ویلی شي. یا مړي په داسې حالت کې وګورئ چې هغوی ښه جامې په تن وي، یا خوشحاله وي او یو ښه خبره تاته کوي، چې جامې ښه ځان وي یا خوشحاله وي یا یو نیک خبره کوي. نو په دې صورت کې دا هم خلکو ته بیانوه، چې دې کې هم کېدای شي چا باندې ښه اثر وکړي، یو څوک پرې بدګماني، هغه ښه ګمان پرې وکړي، یو دعا ورته وکړي او خپلوان ورته خوشحاله سي. نو په دې صورت کې دا د مړي خوب هم ته بیانوي دوستانو ته، دي علماو ته، څوک چې په تعبیر پوه شي هغو ته به ووایي. د ښو خوبونو باره کې همدغسې نبي رسول الله موږ ته دا ښودلی چې تاسو باید دغه آداب تاسو ښکاره کوي. اول حدیث دې باره کې دا ده چې اذا رأى احدکم رؤیا یحبها، کله تاسو نه یو کس ښه خوب وګوري چې هغه خوشحاله سي پرې، نو فإنما هي من الله، دا د الله تعالی لخوا ده دا خوب،
نو فليحمد الله عليها دې باندې د الله شکر وباسي او وليحدث بها او دا دی بیان کی مسلمانانو ته خپل دوستانو ته دی بیان کی هیڅ مشکل نشته کغواړي او په دې خیر شته او بل حدیث شریف کې دی نبی رسول الله فاذا راى رؤيا حسنه کله مؤمن مسلمان وګوري یو ښه خوب فليستبشر نو خوشاله دي سي ښه خوب لپاره د خوشحالي وکي خوشاله دي سي ولا يخبر به الا من يحب او نه دي خبري په دې خوب باندې نور خلق مگر هغه څوک چې دوستانی وي خپل دوستان علما پوي خلق نصيحتګر خلق هغه ته د خوب بیان او د خوب لپاره آداب څه ده هغه په دې حدیث شریف کې یو څه اشاره هم شوی ده ورته فليحمد الله الحمدلله دی وای شکر دی وباسي د الله تعالی څخه خوب په یو کتل او د خوشاله کړ دا خوب د خپل دوستانو ته علماو ته نصيحتګر خلکو ته او خلکو ته بیان کړي او درېمه درجه کې بیا ده خوشاله دي سي د خوب کتلونه او په الله تعالی د مخګومانو کې ان شاء الله الله تعالی د پیسې کې خیر اراده لري نیک اراده لري نو تاسو چې برکه غواړئ چې د خوبونو برکه ز تاسو ته معلومات ویډیو جوړ کوم نو تم په کمنټ کې ماته ولیکئ چې ان شاء الله په باندې ویډیو جوړوم او که تاسو خوبونه لیدلی وي نو دا ویډیوګانو کمنټ لاندې خپل خوب لیکلای شي اواز سره کولای شي دلته وګورئ کمنټ کې دلته اواز هم شته کمنټ باندې تکلیک وکي الته د اواز د غم راځي اواز هم ثبتول شي کړي کله ته سختي نو اواز هم ثبتول شي اواز هم ماته لګل شي خوب دی ماته وريږي